پاکستان ته تاریخي ماتې ورکول د طالبانو او نورو افغانانو غبرګونونه. افغانانو پنجاب ته خپل زور خو د جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغان لوبډلې په یو تاریخي لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او دې سره یې سیریز هم خپل کړ چې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په خوشحالۍ کې ډزې وشوې. د افغان لوبډلې یاده کارنامه د خلکو بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر دلته تاسو سره شریکو. جنرال مبین لیکلي د پنجاب خلاف د افغانستان د کرکټ د اتلانو دویمه بریا دی ټول افغان ملت ته مبارک وي. ګوربز او ابراهیم زدران په میدان ورته ودرېدل او پنجاب وبایله. اسد مبارز لیکلي موږ چې له هر ټیم یو وار ګټلې بیا مو ترې د زمبابوې ټیم جوړ کړی. مننه اتلانو. سید خوستی لیکلي ټول افغانانو ته مبارک. له پاکستان څخه دویمه لوبه ګټل واقعا چې ډیره نادره خوشحالي ده خو هوایي ډزې مه کوئ. مجبور لیکلي نجیبه مننه چې له ذاته تروریستانو باندې دې زموږ زړونه یخ کړل. لر او بر افغانانو ته دې دا ستر ویاړ مبارک وي. د لوبې په میدان کې هم خپله تروریستي څیره بار بار ښودله خو د دوی لپاره یوازې د نجیب نوم کافي دی. شکر خدایه دا وطن دې بې نجیبه نشي. رحمت الله نبیل لیکلي د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دوهمې خوږې بریا له امله ګرانو هیوادوالو او د کرکټ لوبې مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم د دوی د لا بریاوو په هیله. طالب چارواکي هماد لیکلي د پاکستان پر وړاندې د کرکټ دویمه بریا مو مبارک شه. افغانانو ورونو رب مو نور په هر ډګر کې وځلوه. هجرت الله لیکلي د سیالۍ وروستۍ شېبې بیخي جالبې وې. احساسات د کابو کېدو وړ نه و. باور وکړئ 1 کیلو وزن مو وبایلو. دا ستره بریا دې ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.